او دا نصیحت زمونږ د ټولو دپاره دی اختتامي نصیحت او ډېر قیمتي نصیحت د ټولو دپاره ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح او پریدا د سړو رای او ویناګانې د هغوی د پیغمبر خبره ډېره واضحه ده ډېره مزیداره ده ډېره ښکاره ده د هغې تابعداري ولې نه کړي ودع عنك ودع کې د واو عاطفه ده او دع فعل امر ده او فاعل ضمیر مستتر ده وجوبا تقدیری ده انت ودع انت او دع څه ته وایي پرېښودو ته وایي دا راځي په معنی د ترک کله تا ته وویلی شي چې دع نو معنی دی چې پرېږده لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات هغه خلک دې منع شي څوک چې جمعې لمونځونه پرېږدي نو ودع په معنی ودع معنی دا شوه چې پرېږده ودع عنك آراء الرجال آراء جمع د څه ده د رای ده او د رای وضاحت ما مخکې کړی دی ولا تعتقد رأي الخوارج هلته دا خبره بیان شوې وه چې رای څه ته وایي نو وی پرېږده د سړو رایي د سړو آراء پرېږده هغوی رایګانې پرېږده چې دا د پلاني رای ده د پلاني رای ده وجه دا ده آراء الرجال د سړو رای ده په دوه قسمه یو رای هغه ده چې هغه صحیح ده بل فاسده ده او نو صحیح رای خو به منې هغه ده چې هغه د قرآن او حدیث سره برابر ده او په کې مقصد د قرآن او حدیث تابعداري کول دي او فاسد رای هغه ده چې هغه مخالف وي د کتاب او د سنت نو تا ته وایي چې دا رای پرېږده ودع عنك آراء الرجال آراء مضاف ده او الرجال مضاف الیه ده وی د سړو رای پرېږده هغه رای پرېږده چې د قرآن او حدیث خلاف وي روان شه په قرآن او حدیث پسې اوس دلته یو زړه ته مسله راځي مطلب دی چې د سړو رای پرېږده د ښځو هغه منه نو دلته په سړي ذکر کړي دې ته ویل کېږي یعنې دلته مفهوم موافقه دا دی چې د سړو رای پرېږدي نو من باب اولا دا دی چې د ښځو خو پرېږده به وجه دا ده پرون موږ سره حدیث تېر هم شو موږ بیان کړو چې د ښځو عقل هم کم دی او دین هم کم دی نو چې اوس تا ته وایي د سړو رای پرېږده چې د هغوی عقل پوره دی نو د زنانو خو پرېږدي هر هغه رای چې د قرآن او حدیث خلافي که هغه د سړي ده او که هغه د زنانه ده هغه به پرېږدي ودع عنك آراء الرجال د کومو خلکو چې د قرآن او حدیث مخالفت کړی دی په رای سره هغه به یو څو قسمه دي لکه یو خو واضح دي موږ ګوره شروع کړې وه د اسماء او د صفاتو نه کتاب په اوله کې کوم ملګري چې په اوله کې هغوی ته وپتئ هلته که معتزله دي که جهمیه دي که فلاسفه دي که اهل کلام دي ټول د دې ټولو مشکل دا دی چې دوی د قرآن او حدیث مقابله کړې ده په عقل سره یعنی د قرآن او حدیث په مقابله کې دوی څه استعمال کړی دی عقل استعمال کړی او داسې وی لنا العقل زموږ دپاره عقل شو ستاسو دپاره شریعت شو او هغوی دا وایي چې موږ به ګورو چې کله وحی راله قرآن او حدیث ګورو به چې دا د عقل مخالف دی که موافق دی نو که مخالف وي د عقل نو بیا به څه کوي عقل به مني که وحي عقل به وایي مخکې کوو عقل به مخکې کوو او دې دلاسې دوی ګمراه دي دا قسمه خبرې درسونه به د منځ کې ډېرې تېرې شوي د دې دلاسې هغوی ګمراه شوي دي جهمیو چې د الله اسماء او صفات نفي کړي دي معتزله چې د الله صفات نفي کړي دي
او د الله نومونه ثابت کړي هغه بغیر د صفاتو نه او نور چې څومره دي په دې اهل کلام او په باب د اسماء او صفاتو کې ګمراه فرقې هغه ټولو که چېرته ځان سپارلی وی پوره وحي ته نو نه به ګمراه شي خو هغوی د وحي په مقابله کې عقل استعمال کړی د وحي په مقابله کې عقل او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکلی دی درء تعارض العقل والنقل پای کې شیخ الاسلام دا خبره ثابته کړې ده چې یو خدای چې زموږ سره اهمه مسله هغه نقل دی شریعت بیا عقل دی اول شریعت دی بیا دویمه دا خبره ثابته کړې ده چې صحیح عقل دا د صحیح شریعت خلاف نه راځي او که چېرته خلاف راشي نو تقدیم به څه له ورکړي مخکې کې به څه شي نقل که عقل نقل بل د عقل الله موږ له دې دپاره کړی دی چې موږ یې په دې شریعت کې استعمال کړو چې پوه شو په قرآن او حدیث د دې دپاره نه دی راکړی چې د قرآن او حدیث مقابله پرې وکړه دې دپاره الله عقل نه یې راکړی او دې کتاب یو بل نوم هم دی لکه بعض علماو ته العقل والنقل وایي شیخ الاسلام دې کتاب ته او امام ابن القیم رحمه الله چې شیخ الاسلام د ده استاذ دی په خپله نونیه کې د دې کتاب ته اشاره کړې د هغې صفت یې کړی واقرأ کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وی دغه کتاب وایه په دې باب کې په دې مسله کې او په دې باب کې دې کتاب په شان کتاب وایي نشته او به څومره اهل کلام چې دي څومره خلکو چې عقل استعمال کړی د قرآن په مقابله کې او په آخره کې به توبه ویستې ده هغه ټول خفه شوي دي ټول یعنی خفګان او د غم او ټول غمجنه چې نه موږ څه پیدا وکړه ځکه لکه بعضو داسې ویلي دي ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيها قيل وقالوا وی ټول عمر چې موږ دا کومې قصې وکړې که نه او د عقل هم د قرآن او د حدیث په مقابله کې استعمال کو هېڅ فایده موږ ونه کړه خو قیل وقالو هغوی دا ووي موږ دا ووي هغوی دا ووي داسې دا ووي دقې خبرې کېدي ګوره د جویني رحمه الله غټ علم دی غټ امام دی دیم د دغه فلاسفو په طریقه باندې روانو د اهل کلام او دغه شان غزالي او دوی ډېرو توبه ویستې خو داسې یو څو نومونه ته ذکر کړو دوی اعتماد کړی و په عقل باندې په مقابله د نقل کې اوس د جویني کتاب سړی راوالي سبحان الله د جویني رحمه الله یو کتاب لیکلی دی د امام شافعي رحمه الله په فقه کې د هغه په مذهب کې او په دې ټول کتاب کې صرف یو حدیث راوړی په ټول کتاب کې یو حدیث ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا امام بخاري راوړی دی او هغه هغې کې خطا شوی د امام بخاري هغه حدیث نه یې راوړی یعنې د دې خلکو د نصوصو د قرآن او د حدیث سره کار نشته قیل وقال رای قیاس عقل او دا قسمه خبرې دوی چلولې بیا غزالي ته وګوره د هغه کتابونه چې څوک راولي اکثر منګړت روایت دي ځکه چې پوهېږي نه په حدیثونو باندې اخو ټول عمر غریب په دغه کې تېر کړی و په عقل کې عقل دا وایي منطق دا وایي فلسفه دا وایي کلام دا وایي هغه دا وایي دا وایي او چې کله مړ کېدو په آخري وخت کې نو صحیح بخاري په سینه باندې له پاسه پروت رجوع کړ خو په آخري وخت کې راواپس شو بیا ډېر خفه و چې یاره زموږ د ژوند خو لاړه سې مونږ ختم کړو ټول عمر موږ د قرآن او حدیث مقابله وکړه په عقل باندې په کار خو دا و چې د عقل موږ استعمال کړی وی د قرآن او حدیث د خدمت دپاره نو هغه عقل موږ راواخیستو د قرآن او حدیث په مقابله کې مو ولګو نو یو قسم خلک دی دویم قسم خلک هغه دي چې کومو د وحي مخالفت په رای او په فاسد قیاسونو سره کړی دی په قیاس پورې نښتي او دوی د اصحاب الرأي وي رأي او قياس اصحاب الرأي
او دی باب کې مشهور دی کم مذهب والا قیاس او رأی کې کم مذهب والا مشهور دی اصحاب الرأي شو کنه او په کم مذهب پکې مشهور دی فقهي حنفیان مقلدین خو ډېر دي کم مذهب خاصیت دا دی چې دوی رأی او قیاس ډېر زور ورکوي هغه د احنافو مذهب دی بلکې کله ناکله صحیح حدیث رأی له به ترجیح ورکوي په دغه صحیح حدیث باندې او دا قانون یې ښودی دی که نه وایي خبر واحد چې کله د قیاس خلاف راشي وایي موږ قیاس مخکې کوو خبر واحد به رد کېږي لکه څنګه چې حدیث د مصرا مشهوره مسله ده دوی رد کړی او قیاس یې اخیستی دی امام ابن القیم رحمه الله ګورې په دې احنافو باندې سم ردونه کړي دي وجه دا دی چې د هغه په زمانه کې دوی ډېرو او زور یې ډېر و سم ردونه یې پرې کړي دي او ځای په ځای په خپلو کتابونو کې د دوی خبره کړې ده احنافو کې دا غټ مشکل دی ورې چې د نصوصو دومره اهتمام نه کوي د قرآن او د حدیث څومره چې د رای او د قیاس کوي او ځکه دا وایي کتابونه چې مو وګورې کتابونه چې وګورې نو په کې به ډېر کم تا ته چې حدیث میلاو شي او هغه اکثر یا به کمزوری حدیث او یا داسې رویا قیلا ویلی کېږي پیغمبر ویلی دي او ویلی سند مدد نه وي داسې چېرته یو نیم حدیث راشي نو ټول کتاب کې دقه خبرې دا رای د پلاني ده دا رای د امام ابو حنیفه ده او په دې کې رد په امام شافعي ده امام شافعي خطا شوی ده امام ابو حنیفه صحیح ویلي رای د صاحبینو ده صاحبینو کې پلاني دا ویلي او هغه دا ویلي او دا ویلي او هغه دا ویلي ټولې دقه خبرې دي او دې لپاره عقلي خبرې کول چې دا ځکه دا دې د لاسه او دا دې د لاسه او دلته قیاس ده او دلته رای ده موږ د قیاس نه منکر نه یو شریعت کې شته قیاس خو هغې دپاره اولنی شرط دا دی چې قیاس ته ضرورت راشي بې ضرورته قیاسونه کول ته څه ضرورت دی او بیا د هغې دپاره خپل شروط دي چې دا قیاس به فاسد نه وي دا موضوع دا ځای اوس د دغه بیانولو نه چې قیاس موږ تفصیل وکړو موږ قیاس منو موږ قیاس هم منو اجماع منو خو قیاس چې ضرورت راشي کوی اوس یو سړی د قیاسونه خپل دین جوړ کړي مکمل قرآن او حدیث شتي او دی په قیاساتو پورې نښتی دا خو به زیاتی کوي که اجماع منو منګه خو چې حقیقي اجماع یې که ثابته خو وي که هسې دعوې د اجماع هسې دعوې د اجماع خو نه منو نو دویم قسم خلک چې د وحي په مقابله کې رای او قیاس ذکر کوي هغه د اصحاب الرأي دي او مشهور ده اصحاب الرأي ده د احناف دي مسوي ته اوس چې امام ابن القیم په دوی باندې سخت ردونه کړي دي بلکې دوی بعضو پکې دا ویلي چې هر حدیث چې زموږ د امامانو خلافي او زموږ د مولیانو خلاف یا به کمزوره یا به منسوخ یا به ده ځکه تاسو دوی د خولې نه به دا ټکې ډېره اورئ منسوخ دی منسوخ نه دی خو اصل کې د حدیث د څه خلاف دی مذهب خلاف دی د مولیانو د قول خلاف دی د کتاب خلاف راغلی بل اسانه خبره ده چې دا منسوخ شوی دی او دا چې سندن دي او دا چې دي هغه به ښه برابر دغه شان دوی حیلې مشهورې دي په باب د شرایعو کې د سخت حیلې دوی ذکر کوي لکه ربا په مسلو کې د یتیم په ولایت کې په باب د قضا کې فیصلو کې دوی نه ډېرې حیلې نقل دي او امام ابن القیم رحمه الله په خپله لامیه کې په هغه قاضیانو باندې سخت رد کړی دی کوم چې د هغه په زمانه کې ولې پرې رد کړی ځکه چې یو خو د هغه په زمانه کې چې کوم قاضیانو هغوی اکثر د اصحاب الرأي او دویم اصحاب الرأي والا څه کوي چې اصحاب الرأي دي نو دوی د قرآن او حدیث په مقابله کې رأي له ترجیح ورکوي نو په هغه وخت کې اکثر قاضیان د احناف و اصحاب الرأي امام ابن القیم په دوی باندې سخت ردونه کړي دي او سبحان الله یو ځای کې دی ویلي دي په دې خپله لامیه کې او وما سمعت بأن ثلثيهم غدا في النار في ذاك الزمان الخالي وزماننا هذا فربك عالم هل فيه ذاك الثلث أم هو خالي
وی تا ته دا پته نشتی چې په دریو کې دوه حصې قاضیان به جهنم ته ځي حدیث کې دی که نه سنن امام ابو داود کې حدیث دی قاضیان فی النار وقاد فی الجنه دوه قاضیان به کوم ځای کې دي په جهنم کې دی او یو په جنت کې دی نو خو دوه د دریو شو که نه او وما سمعت بأن ثلثيهم ثلثين شو كان دوه حصې شو که نو دوه حصې جهنم ته لاړو یو حصه د جنت ته وفي ذاك الزمان الخالي ابن القیم رحمه الله وی دا خبره خو پیغمبر د خپلې زمانې کړې ده چې هغه ډېره غوره زمانه وه نو اسم خیال دی زموږ د زمانې په باره کې فربک عالم ستا رب ته پته ده هل فيه ذاك الثلث ام هو خالي دغه درېیمه حصه پکې شتي ده جنتیان او که نه د دې نه هم خالي ده وی نو دې قاضیانو ته ولې قار دی دا ټول اصحاب الرای والو دې قاضیانو ته دی وی امام ابن القیم پته یې شي زموږ زمانه کې هغه درېیمه برخه شتي که نه هغه جنتیان چې کوم دي لکه ټولې فیصلې خو دوی په دې کې زما رای دا وی قیاس دا وی هغه دا وی ملا دا وی کتاب دا وی زموږ امام دا وی اصول دا وی مذهب دا وی کتاب دا وی ټول په دې باندې فیصلې روانې نو امام ابن القیم رحمه الله ځکه دوی ته غوسه دی هل فيه ذاك الثلث او هو خالي پته نشته چې هغه درېیمه حصه هغه جنتیان پکې شتي او که نه هر څه نه خالي دي نو یو دا قسمه خلک دي چې دوی نه به ځان لرې ساتي چې کوم سړی د قرآن او حدیث په مقابله کې رای او قیاسونه دا موږ ما وایو که موږ د قیاس ګوره خلاف نه قیاس چې صحیح قیاس او ضرورت ورته راشي ضرورت هله به کېده قرآن او حدیث نصوص موجود دي واضح او سړی قیاسونه پوره کوي دویم موږ رای منو خو کومه رای منو مقصد مخکې ما وایو چې یو رای چې قرآن او حدیث سره موافق هغه رای چې د قرآن او حدیث مرسته پکې شوي یو رای د قرآن او حدیث خلاف به ما څه کوي خو د دیوال ودع عنك آراء الرجال دریم قسم خلک هغوی دا وی موږ حقیقت منو موږ څه منو حقیقت وی قرآن او حدیث په مقابله کې موږ سره حقیقت دی دا صوفیان دي دا د صوفیانو مذهب دی دا حقیقت دا خبرې چې کوي وی زموږ سره حقایق دي زموږ سره اذواق دي ذوق دی خوند دی اکثر د دوی د صوفیانو مولیانو دا بیانونه چې تاسو واورئ که نه نو دوی به دا وی دا حقایق دي دا څه دي حقایق دی حقایق ټکي نه څه مراد دی حقایق عوام پرې نه پوهېږي عوام خو که څه حقایق مطلب دی وایي چې دا حقیقت دی یعنی ثابته خبره ده قرآن او حدیث نه ده نه مراد صوفیه اعتماد په وحی باندې نه کوي دوی په حقایقو باندې اعتماد کوي او په اذواقو باندې نو د خپلو خبرو نسبت الله ته کوي څنګه حدثني ربي زما رب دا خبره ما ته کړې ده دې ته دوی حقایق وایي حدثتني نفسي زما نفس ما ته دا خبره کړې ده او د کشفونو دا قصې چې کوي او ډېر شی روایت ته دوی نه رانقل شوي دي نو دوی چې کله حدیث بیانې خبره کوي نو د خبرې سند نه بیانوي بلکې هغه څه سره بیانوي چې هغې ته دوی حقایق وي او علم اللدني یعنی دوی دې څه وایي چې زموږ سره چې دا کم علم دی دا وهبي علم دی موږ له چا راکړی دی الله راکړی دی دا موږ له الله راکړی دا علم لکه یو دی که نه زموږ ملکیسې ویلي نو دا یو پیر ما له لاړې خوله کې راچولي دي دا صوفیو مذهب دی که دې ته دوی حقایق وایي دې ته دوی اذواق وایي دا وهبي علم دی چې امام ابن القیم رحمه الله د ځوان زوی الله دې زموږ ملاقات په جنت کې وکړي په دې ګمراه فرقو باندې سر چورلولی او ځکه د اهل بدعو یو نه خدام دی چې د شیخ الاسلام ابن تیمیه سره یې نه لګي او د دې شاګرد ابن القیم سره یې نه لګي او دغه مولا دا ما چې ذکر کړو لاړو والا د ابن تیمیه سره بالکل نه لګي ابل مولا یو بیان اورېدو وایي دې ابن تیمیه چې څومره جاخه جوړه کړې ده که نه وایي هېڅ جاخه یې نه ده جوړه کړې خو د دوی دا قصې ټولې دړې وړې کړي
نو دغه سوی ابن قیم رحمه الله چې دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد دی وي د دوی سند سره ګوره ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن صفا أحوالي عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن واردي عن حالي عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي عن سر ذاتي عن صفات فعالي دا دوی سره دنیا دا دوی سره السلسلة الذهبية دا قصه سند دی خوب کی ملی دلی زمونږ پیر صاحب به مونږ ته وي مونږ مشاهده کړې ده کشف راته شوی و مونږ سره حقایق دي مونږ سره وهبي علم دی او وي دا د دوی سندونه دي یو ځای کې دا نه وایي چې دا خبره حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دا خبرې دوی سره نشته یا الله دا خبره داسې کړې ده نه دا دوی سره نشته یا ټولې خبرې د څه دي موږ سره حقایق دي او موږ سره وهبي علم دی چې وایي موږ ډایرکټ د الله نه علم اخلو ځکه صوفیانو په کتابونو کې دا قصې شته که وي مسیح نبوي ته کسان رالو نو په هغه ټیم عالم ناسو عبدالرزاق او دا خلک ټول لا جمع شوي د هغه نه درس یې زده کوو دا خلک چې راننوتو ویې کتو نو هلته یو کس ځان له مسیح نبوي کې ناست دی او دلته درس روان دی نو پسې ورغلو کس پسې ورغی ګوره دلته دا دومره لوی عالم ناست دی چې نوم عبدالرزاق دی خلک راغلي د هغه په حلقه کې ناست دي دلته یوازې ناست ته څه کوې وی هغه ورته وایي چې دلته خلک عبدالرزاق نه علم زده کوي او زه یې د رزاق نه ډایرک علم ما خو ډایرک سلسله جوړه کړې ده دا صوفي دی ښه دا د دوی سندونه دي الله نه وایي زه ډایرک وایي زه علم علم او خوب کې راته الله وښو په کشف کې راته الله وښو ذوق دی ته وایي او دې ته حقیقت وایي او دې ته پلانې علم وایي پلانې علم وایي دا ټولې خبرې د دې لپاره راویستې دي چې هلته نصوص د قرآن او حدیث نه مني دا ټولې خبرې دې لپاره راویستې دي نو تا ته ناظم وایي په تا مین دی وایي ودع عنک آراء الرجال پرېږده رایې د سړو ښه نو مطلب سره چې آرا صرف رایې پرېږده اقوال مه پرېږده ټول پکې داخل شو اقوال هم پرېږده هر هغه رایې او هر هغه وینا چې د قرآن و حدیث خلاف ده ابه پرېږدي نو ځکه یې څه وویې ودع عنک آراء الرجال وقولهم وینا به هم پرېږدي صرف رایې نه د یو عالم د یو ملا رایې د قرآن و حدیث خلاف ده منې به نه به منې قول د قرآن و حدیث خلاف ده منې به نه منې کائنه منکه که هر څوک دی که ډېر لوی مقام دی او که ډېر غټ سړی دی خو چې خبره د قرآن او حدیث خلاف ده نه هغه به او بیا نه مني فقول رسول الله أزكى وأشرح فقول رسول الله فالتعقيبية وينا د پیغمبر د الله د رسول أزكى پاک ده وینا د رسول پاک ده د خلکو د رایو نه د هغوی د اقوالو نه بلکې د ټولو انسانانو د اقوالو نه د پیغمبر قول څه دی هغه پاک دی واشرحو شرح په معنی د ظهور راځي ښکاره کول لکه خلک وایي که نه وایي شرح المسأله فلاني دا مسئلې شرح وکړه شرح څه ته وایي راښکاره یې کړه واضحه یې کړه نو مطلب دا شو چې پرېږده د دې خلکو دا رای او پرېږده دوی دا ویناګانې راونیسه وینا د پیغمبر چې دا ډېره پاکه ده او ډېره واضحه ده دا راونیسه ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا ولا تكو واو عاطفة لا ناهية ده تكو إعراب مخي ترشوه مكسر ولا تكن من قوم أو مكي قد عاق قومنا تلهوا بدينهم شلو بكي بقبل دين باندي اللهو
لعب لوبو ته وایي او دین نه مراد اسلام دی ان الدین عند الله الاسلام نو تا ته وایي ځان په هغه قوم کې مه کېږه چې د دین نه ګپ جوړ کړی لوبې کوې سې دا څوک دي یو خاص فرقه دی ټول پکې راځي هر هغه سړی چې د وحي او د قرآن او د حدیث مخالفت یې کړی وایي ځان په دوی کې مه دغه کوه دوی نه ځان لرې کړه سبحان الله وایي داسې نه چې دوی سره شامل شي د دین نه ګپ جوړ کړي فتطعن فی اهل الحدیث او بیا په اهل حدیثو پسې خبرې شروع کړي اهل الحديث فتطعن بیا به راولګي او لعن طعن پکې اهل حدیثو پسې به ګډې وډې وې الطعن قدح ته وایي في اهل الحديث وتقدحوا مطلب دا دی چې دا من باب التأکید دا خبره کوي چې بعض خلک ورې لګیا دي په اهل حدیثو پسې لعن طعن کوي ته به ګوره په اهل حدیثو پسې خبرې اترې نه کوې ګډې وډې ورپسې نه وې او دا تم راووته چې په اهل حدیثو پسې سړی هله ګډې وډې وایي چې کله د نورو قومونو سره ملګری شي نو بیا د اهل حدیثو سره طبیعت نه لګي او په اهل حدیثو کې طعن کول من باب الطعن في الدين والاخلاق دینداري د لاسه طعن دی کنه دا خو نسب هغه نه دی چې پیغمبر وایي چې د چا په نسب باندې لعن طعن مه کوه دا خو نسب د لاسه نه دی خو دین د لاسه یې کوې کنه فتطعن في اهل الحديث اهل څه ته وایي خاون یعنی د یو شي حقدار موږ لږ څو ابیات مخکې ولا تکفرن اهل الصلاه او تکفیر مه کوه د چا د مونځ کوونکو یعنی مانځه والا نو چې کله وویلی شي اهل الحدیث نو حدیث والا او الحدیث بعض وایي ښه تاسو اهل الحدیث یعنی قرآن نه منئ نه الحدیث دا قرآن ته ویلی کېږي او حدیث ته ویلی کېږي فبأي حديث بعده يؤمنون ومن أصدق من الله حديثا القرآن حديث ولا شيء حديث ما خبري او بيد البيغمبر صلى الله عليه وسلم حديث دا غيتو حديث وي دا فايده ده كي أهل الحديث غور صرف آغا چاته نوي بعض مونږ باندې رد کړي د اهل بدع مړوي د ځان نه اهل حدیث جوړ کړي اهل حدیث خو هغه چاته وایي چې هغوی د حدیثو سره تعلق یي علما د حدیثو ځکه صرف اهل حدیث دي بس نه دا خبره غلطه د دې نه مراد که صرف دغه شي چې د حدیثو سره تعلق یي روایتن او درایتن نو بیا خو دا مطلب شو چې څوک کوم حدیثو علم ورسره یي دی صحیح منهج باندې روان دی وجه دا ده چې ډېر داسې شتي راویان حدیثونه ترې نقل دي په سند کې راغلي دي او منهج د اهل سنت والجماعت نه دی نو هغوی سره به څه کوې چې ته صرف وایي چې اهل حدیث صرف دی ته وایي بیا به دوی سره څه کوې دغه شان ډېر پکې داسې دي چې بدعت د اشاعرو چې کوم بدعت دی د ماتوریدیو چې کوم بدعت دی په دې کې واقع دي نو د هغوی سره به څه کوې نو ځکه دا خبره یاد ساتي اهل الحدیث څوک دي ما انا علیه واصحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې ویلي که نه موږ دې درسونو کې څو پیري وي چې څوک زما او د صحابه کرامو په لار دي بس دا اهل حدیث دی دا خبره یاده کوي چې څوک د پیغمبر په لار رواني دا اهل حدیث دی اگر که یو حدیث ورته نه یاد اگر که یو حدیث ورته نه یاد که یو سړی د ټول حدیثونه د پیغمبر یاد کړي یا ډېر شی یاد کړي دي او د پیغمبر په لار نه دی دا څنګه اهل حدیث دی دا ډېره اهمه خبره یاده کړي یو سړی د ډېر حدیثونه ورته یاد دي او منهج د پیغمبر نه دی عقیده هغه نه ده نو دې ته څنګه اهل حدیث ویل بیا لکه یو سړی قبر پرست دی صوفي دی په شرک کې واقع دی
او د حدیثو علم ورسره شتي د اهل حدیث دی نه دی اهل حدیث اهل حدیث چاته وایي چې څوک د پیغمبر په لار روان وي د صحابه کرامو منهج رانیولی اگر که عامي سړی اگر که یو حدیث ورته هم نه یاد د اهل حدیث دی نو اهل الحدیث چې کله وویلی شي په دې کې دننه بنیادي پکې هغه څوک راځي چې څوک د پیغمبر په لارې د صحابه کرامو په منهج او بیا چې څوک حدیثونه یادوي څوک یې واضحه کوي څوک پې عمل کوي څوک یې خلکو ته بیانوي څوک یې دعوت او نشر او اشاعت کوي دا ټول پکې دننه راځي اوس داسې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اهل القرآن وایي دا اهل القرآن الله والا خلک دي خاص خلک دي نو اهل القرآن کې دننه هغه رالوي چې قرآن یادوي ترجمه او تفسیر یې کوي عمل پې کوي خلکو ته یې بیانوي ټول پکې دننه رالوي دغه شان اهل حدیثو کې هم دا ټول شتي نو اهل حدیثو کې علما هم شتي اهل حدیثو کې دعات هم شتي اهل حدیثو کې عوام هم شتي چې هغوی سره د حدیثو علم نشتي خو په لار د چا روان دي په لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دي او ما د درسونو په اوله کې دا خبره کړې وه چې اهل الحدیث اهل سنت دا په یو معنی سره راځي خو دا اصطلاح د پوخانه مشهور رانه اهل الحدیث او به موږ ډېر په دې استعمالو ځکه چې زموږ په ملک کې په د اهل سنت نوم باندې ډېرو خلکو ډاکه اچولې ده هر سړی ځان ته اهل سنت وایي نو موږ د فرق راوستو دپاره پکې د اهل حدیث وایو خو دلته ستاسو ذهن یو بلې خبرې ته بوځم دا نصیحت چا کړی دی چې اهل حدیثو پسې بدې ردې مه وایه امام ابو بکر چې نوم یې عبدالله دی زوی د ابو داود دی مشهور سنن والا چې د هغه نوم سلیمان بن الاشعث دی الاشعث السجستاني دی تقریبا په درېمه صدۍ کې دی تقریبا نه بلکې دی په ځکه چې 230 کې پیدا شوی 213 هجري چې شو خلک وایي چې اهل حدیث 100 کاله مخکې پیدا شوي دي وایي اهل حدیث کله پیدا شوي دا وایي نه و دا خو د انډیا ته چې وایي کله دا برطانیې والا رالو او هندوستان په وخت کې یو پاکستان او انډیا دا ټول یو ملکونه بنګلادیش وایي په دې باندې استعمار د برټش حکومت راغی نو دا بعض مولیان راولګېدو او هغوی له درخواستونه ورکړو چې موږ له نوم کېدی اهل الحدیث او موږ به خپل یو داسې افکار خورو چې هغه به ستاسو په دغه کې به یعنې تاسو به پکې فایده راسي نو بیا هغوی یو فرقه جوړه کړه رسمي د برطانیې د طرف نه او د هغې نوم اهل حدیث کېښودی شو نو دې خبرې ته وګوره داسې موږ سره ډېر زیات دلایل دي چې موږ د علماو اقوال ذکر کوو د پوخانو چې هغه اهل الحدیث دي خو هسې دا مخې ته راغی زه یاده کړئ ځان سره دا خبره بلکل دی اوس په 213 هجرۍ کې او بیا د هغې نه لګیا دی اوس وایي اهل حدیثو پسې به بدر دي نه دی نو څنګه ته وایي چې اهل حدیث 100 کاله مخکې پیدا شوي دي او چا ویلي چې اهل حدیث 100 کاله مخکې پیدا شوي تاریخ اهل الحدیث د کوم وخت نه دي د کوم وخت نه چې قرآن او حدیث دي دا هغه وخت نه اهل حدیث دي که نوم بدل هم شي که نوم بدل هم شي څه نقصان نه کوي ته به دغه ته ګورې کار ته به یې ګورې هسې جدلا به ووایو زه د یو سړي سره مناظرې دپاره چې زه اهل حدیث نوم د سره وونه پوخا وسره ووتو ته دا پرېږده چې دا نوم وسره ووتو که پوخا راووت دې ته وګورې چې د دې پوخانو څه طریقه وه او دا اوس چې ځان ته اهل حدیث وایي د دوی څه طریقه ده صحابه کرامو طریقه راواله هغوی به قرآن و حدیث پسې به ګرځېدو اوس اهل حدیث طریقه راواله هغوی قرآن و حدیث پسې ګرځي دا نوم ته یې لرې کړه څه ته وګوره دې کار ته وګوره چې کار یو شان دی که نه دی نوم که بدل شي څه خبره شو خو کار خو حقه کار دی که نه ما یو پیر د ملګرو له یو مثال ورکړی ډېر ښکلی مثال اوس زموږ دا ملک چې دی پاکستان دا چې پاکستان شوی دی نو څومره کلونه کېږي تقریبا سره پاسه 70 کاله کېږي یا 70 خواوشا ښه نو دا ځمکه 70 کالونه ده یو سړی وایي چې مړه دا ځمکه د 70 کالونه ده دا ځمکه د څه ده 70 کالونه موږ وایو 70 نه او د پخوا نه ده ولې دا ځمکه خو خو صرف نوم بدل شو
صرف څه چلو شو نوم بدل شو نو ته دې ته وګورې چې دا کار څه کار دی دا پرېږده چې نوم څه دی اهل الحدیث چې ځان ته وایي د دوی منهج څه دی وګوره دا منهج راشه موږ سره کښېنه درسونه وکړي زمونږ کتابونه وګوره زمونږ دا امامان دي ها دا 213 هجري کې دا ستاسو امامان کوم ځای کې دا امام نه دی نو د دین نه ګپ مه جوړوه په اهل حدیثو پسې به بیا بدې ردې دی سبحان الله په اهل حدیثو باندې خفه کېږي ځکه چې اهل حدیث الفرقة الناجیه اهل حدیث خو اولیاء الله دي اهل حدیث خو صحیح عقیدې والا دي اهل حدیث خو صحیح دین بیانوي نو په هغو پسې بدې ردې مه وایه په هغو پسې ګډې وډې مه وایه نو اهل الحديث اهل السنة والجماعة اهل الاثر السلفية دا ټول نومونه یې د دې فرقې ناجیې خو ما دا وجه ذکر کړ چې موږ زموږ په دې علاقو کې بر صغیر کې اهل الحديث ولې استعمالېږي هلته فرقې ډېرې او ټول ځان ته اهل سنت اوس دلته سعودي عرب کې که یو عالم ووایي چې موږ اهل السنت والجماعت نو خو واضحه ده چې دلته نورې ګمراه فرقې نشتي خو زموږ په ځای کې بریلیه هم ځان ته دغه وایي اهل السنت والجماعت صوفي هم ځان ته وایي حیاتی هم وایي مماتی هم وایي قبر پرست هم چې څوک دي ټول وایي موږ اهل سنت والجماعت کې یو نو خبرې ناچار جوړ شوی نو د دې فرقو نه چې موږ جدا ښکاره شو چې خلکو ته پته ولګي موږ اهل الحدیث او دا نوم موږ نوی نه دی ایښودی دا د پخوا نشتي او یو دلیل پې دا شو یو دلیل پې دا شو اذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح اوس وی په آخره کې دا بلکل آخرنی نصیحت دی او آخرنی خبره ده ناظم اذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح دا تدیسی وی هر زمانه چې دی دا عقیده وکنه دهر زمانه ته وی چې کله دی دا عقیده ساتله هر وخت هر زمانه مطلب دی چې دا عقیده به ساتي هر وخت ځکه چې عقیده د اهل سنت والجماعت عقیده د سلفیت عقیده د اهل حدیثو د دې صلاحیت ته څه وخته پورې دی شپاري تاریخ شتي نه نشتي صلاحیتها الى الابد همیشه د پردې کې دا نشي چې دا ختمي نو ته به د عقیده همیشه ساتي وی که دا عقیده دی واه الله اکبر که دا عقیده دی واه دا کومه چې په دې منظومه کې ذکر شوه د اهل سنت والجماعت کوم حقیقي چې د هغوی عقیده او د اهل حدیثو چې کوم عقیده بیان شوه د سلفیانو چې کوم عقیده بیان شوه که دا عقیده ستایي ای زما خبرې اورېدونکیه ناظم تا ته وایي او ای زما خبرې لوستونکیه فأنت على خير تبيت وتصبح نو ته د شپې په خیر سره ویده کېږي او سهار هم په خیر سره راپاڅي الله دله ډېر لوی خیر در کړی د منظومې په اخره کې یو زیری ورکو وی که دا عقیده دي که نه نو خوشحاله شه سهار کېږي د باندې په داسې حال کې چې خیر د سره دی او شپه کېږي د باندې په داسې حال کې چې خیر د سره دی خو نور خیر څه غواړو مونږ چې سړي ته هغه عقیده نصیب شي چې کومه عقیده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وه کومه عقیده د صحابه کرام وه نو بل د څه شي خیر سړی غواړي ټول نه لوی خیر دا دی ټول نه لوی خیر دا دی چې سړی فرقه ناجیه په منهج باندې روان شي الطائفة المنصوره د هغوی په مسلک او د هغوی په لار روان شي یو سړی د هغه سلف صالحینو د دین د مشرانو په لار روان شي ټول لوی خیر دی او الحمدلله او په دې باندې د الله چې څومره حمدونه او ثناګانې ووایو کوم دي چې دغه خیر الله موږ ته نصیب کړی په دې دومره خلکو کې په دې اربونو کې اربونو مخلوقاتو کې نو په دې دومره انسانانو کې الله موږ ته دا عقیده نصیب کړې ده دا لوی نعمت الله موږ را کړی موږ له الله بچایي را کړې ده د بچیانو سره چې کوم نعمتونه دي هغې نه زیات نعمتونه موږ سره دي الحمدلله چې دا عقیده موږ را کړې ده نو په دې سره څلوېښت بیته پوره شو او زموږ دا خوږ سفر د دې منظومې سره
دا مې اختتام ته ورسېدو. منظومه د امام ابو بکر عبدالله ابن ابي داود سليمان السجستاني دواړه دې الله وبخي او الله سبحانه وتعالی د دې اجر هغه ته ورکړي او الله دې د هغوی په قبرونو باندې د رحمتونو باران راووري او الله دې دغه پلار او زوی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او دا څه چې موږ واورېدو په دې درسونو کې او په دې سلسله کې الله دې موږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا اهمه خبره ده او بیا دې الله موږ له طاقت راکړي چې دا خلکو ته ورسوو بیان یې کړو او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې حق لار باندې د مرګ پورې ساتي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.